أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره فرقان پنځویشتمه سوره ده او یویشتم آیت. یویشتم آیت نه ورسته موږ تاسو انشاءالله ویایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين وقال او ویل الذين هو کسانو چې لا يرجون امید نلیری لقاءنا د موږ د ملاقات امید نلیری. لولا انزل علينا لولا ولی ندی انزل نازل شوی علینا په موږ باندې الملائکتو ملائک. ولی دو پیغمبر سره ملائک ندی رغلی چې موږ د ملائک په سترګو وینو؟ ولی په موږ باندې ملائک ندی نازل شوی؟ او نرا ربنا او ولی موږ خپل رب نوینو په سترګو باندې؟ لقد استكبروا في انفسهم یقینا او یقینا چې دی کبر وکړه او تکبر وکړه په خپل ځانونو کې. واتو او د حد تیر شول عتوا کبیرا په ډیر و غټ د حد نه تیریدلو باندې. نو دی ډیر به حد او به اندازه هغه وکړله، د حد نه تیر شول، تجاوز وکړه په دو خبر باندې، په دو غوښتنه باندې چې دی وکړه. مشرکین وویل یا هغو کسانو چې په آخرت باندې ایمان نلیری، په آخرت باندې ایمان نلیری او امید د دو نلیری چې زه به یوه ورځ د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کم او په مخ کې به یې ودرمه او حساب کتاب به ورکوم، په دو باندې امید نلیری. دی ویي چې ولې په موږ باندې ملائک نازل نشول؟ ولې موږ الله تعالی نوینو په دنیا کې؟ اوس هم خلک شته دي چې دا خبرې کا. نو دا په اصل کې د دی د تکبر، دی د ځانونو د تکبر نه دا خبرې کی. دی په خپل نفسونو کې کبر لري، تکبر لري او په دو خبرو په دو غوښتنه باندې دی د حد نه به حد اندازه د حد نه ووتل. يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. کومه ورځ چې دی ملائک وویني، کومه ورځ چې دی ملائک وویني، په ورځ به د مجرمانو دپاره لا بشرا زیری به نه وي د دی دپاره، خوشحالي د خوشحالۍ زیری به د دی دپاره نه وي په هغه ورځ باندې للمجرمین د مجرمانو دپاره. ویقولون او ملائک به دی ته ویایي چې حجرا محجورا، دی ته ویایي چې جنت د تاسو نه لرې شو، جنت د تاسو نه ممنوع شو، د تاسو نه بند شو، تاسو ته اجازه نشته جنت ته ننوځئ او په تاسو باندې جنت حرام شو، په تاسو باندې جنت حرام شو او د تاسو نه لرې شو. جنت د تاسو دپاره ستی، یعنی کله چې انسان ملائک وویني په ورځ باندې، یا به د قیامت ورځ وي چې انسان ملائک ویني، یا به د مرګ وخت وي، د انسان د ساه د وتلو وخت به وي چې انسان ته ملک الموت او دغه څه چې کوم ملائک رڅي د انسان د ساه د اخیستلو دپاره رڅي، هغه وخت به وي. نو دغه وخت کې چې انسان ملائک وویني ستی د انسان توبه نه قبلی، د انسان کوم خیر کار ایمان راوړل د هیڅ کوم ګټه او فایده نه ورته رسوي.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او الله سبحانه وتعالى تویی چې وقدمنا او زبا تویی ز او ز د عظیم ذات الى ما عملوا وقدمنا او زبا د تاسو کوم کارونه چې کړی دی هغه ته به زه دغه په حسابولو کې به زه مخته شم، یعنی یا به زه د دې په حساب و کتاب باندې شروع وکم. الله تعالی وی وقدمنا الى ما عملوا من عمل د کوم عمل نه چې دی کړی و، من عمل فجعلناه هباء منثورا، او د دغه مجرمینو عمل او د دغه کفارو او د مشرکینو عملونه به زه داسې لکه ګرد غوندې وګرځومه او هره خواته به تیت پرک شي، نو هیڅ کوم ارزش به د دې دغه خیر کار ارزش نه لري. د دې هغه خیر کار د مجرمینو د کفارو د منافقینو د مشرکینو هغه خیر کار به هیڅ کوم ارزش نه لري په ورځ باندې، ځکه چې دی اسلام و ایمان نه درلودله په دغه ورځ باندې او ایمان نه درلودله. الله تعالی وی چې زه په هغه ورځ باندې د دې هغه اعمال لکه ګرد و غبار هر خواته تیت و پرک وګرځوم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اما په هغه ورځ باندې اصحاب الجنة جنتیان به په هغه ورځ باندې یومئذ په هغه ورځ باندې خیر بهتر غوره ښه مستقرا د اوسېدلو ځای به ولري و احسن مقیله او د آرام کېدلو دپاره بهترین ځای به دی ولري، جنتیان به یې ولري. اصحاب الجنة یومئذ این جنتیان په هغه ورځ باندې به بهترین ځای د استراحت دپاره او د آرامش دپاره بهترین ځای به ولري، بهترین ځای به د دی وي، د استراحت دپاره بهترین ځای به د جنتیانو دپاره وي. یا الله ته خو موږ تاسو ټول ته جنت الفردوس راکړي او د دوزخ د اوره موږ ټول وساتي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. او یاد کړه هغه ورځ چې تشقق السماء اسمان به څیری یا به اسمان ټوټي کی بالغمام د وریځو په وسیله باندې. تشقق السماء څیری به یا به ټوټي کی دغه اسمان د وریځو په وسیله باندې. ونزل الملائکة تنزیلا او ملائک او فرشتگان به مځکې ته د محشر د ورځې مځکې ته به رکارته کیږي، یعنی ښه برکارته کیږي چې خلک به یې ښه ویني چې د دې ملائک کوزیږي. نزل الملائکة تنزیلا یعنی پرلپسې به د ملائکې کوزیږي د محشر مځکې ته قیامت په ورځ باندې. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نو په هغه ورځ باندې الملک پادشاهی او فرمانروایی، پادشاهی حقیقی پادشاهی یومئذ په هغه ورځ باندې به الحق للرحمن په حقیقت کې د رحمان دپاره بوي. دغه ورځ دپاره واقعي او حقیقي پادشاهی د رحمان دپاره ده. هیڅوک نشي کړلی چې خپل غږ پورته کو.
د دنیا پادشاهان به هلته نشي کړلی چې خبر وکړو. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، او دا ورځ په کافرانو باندې سخته ده. دا ورځ په کافرانو باندې ډیره سخته ده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم او یاد که هغه ورځ چې یعنی دغه ورځ يعض الظالم، يعض یعنی خللگی وی، الظالم ظالم خللگی وی، علی یدیه په خپل لاسونو باندې خللگی وی، خپل لاسونو باندې خللگی وی. یقول وی چې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یقول وی به چې دی وی چې یا لیتنی ای کاش کې چې ما د رسول سه لیر نیولې وای. کاش که ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لیر نیولې وای. کاش که ما د رسول د الله رسول چې الله تعالی لګلای و دغه او سمع غلیر نیولې وای. دا حسرت به دایل تخوري، دای به د حسرت تخوري، او د ډیر حسرت نه او د ډیر درد نه به دای د خپل لاس باندې خللګي وي، د ډیر افسوس نه به د خپل لاس باندې خللګي وي. او یای بچي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ای کاش که چې ما د رسول سه په غولیا ذریعه وای. کاش که ما هغه لیر نیولې وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یا ویلتا، ای وای دی په ما باندې، لیتنی ای کاش که لم اتخذ نمی وای نیولی فلانا خلیلا، فلانی می په ملګرتیا او په دوستی کې نوای نیولی. ای کاش که وای دی په ما باندې چې ما دغه فلانی سره ملګرتیا وکړه، وای دی په ما باندې چې ما دغه فلانی سره زه ملګری وم، هغه د ما ملګری و، اما په ملګرتیا نیولی و. ا ګمراه سړی، او فرض مثال هغه چې زه د الله تعالی نه لرې کړم، هغه چې زه د رسول نه لرې کړم، د قرآن نه لرې کړم، د احادیث نه لرې کړم. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش که ما هغه سړی یا شیطان یا هغه انسی شیطانان چې دی هغه می کاش که ملګری نه وای نیولی، د دوی سزا نه ګرځېدلی. کاش که ما هغه فلانی ای په ملګرتیا نه نیولی. دا به د دی حسرت وي. لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد اضلني، یقینا چې زه ګمراه کړلم، هغه ملګری زه ګمراه کړلم، عن الذکر د ذکر نه، یعنی د الله تعالی د دین نه زه ګمراه کړلم، بعد اذ جاءني، بس دونه چې ما ته راغی، بس دونه چې ما ته دین د الله ورسېدله، زه دغونه ګمراه کړلم، زه منع کړلم دغونه. وکان الشیطان للانسان خذولا. واقعا چې شیطان د انسان دپاره ډیر خوار کوونکی ملګری دی، ډیر خوار کوونکی د انسان، شیطان د انسان دپاره. شیطان انسان به مدد پریږدي، کله چې دی ګمراه کا په ګمراهۍ کې ستی پریږدي، او دی به په ګمراهۍ کې ریوي او روان وي، او شیطان به دی پریښی وي په ګمراهۍ کې. کله چې ګمراه کا نو دی ډیر خوار کوونکی او رسوا کوونکی دی د شیطان انسان دپاره. کاش که ما هغه فلانی ملګری نه وای نیولی. منظور دا دی چې شیطان کاش که خپل ملګری نه وای نیولی، یا هغه انسانان چې هغه د الله تعالی نه لرې وو، او انسانانو مثلا دی ګمراهۍ ته کش کوله، منظور هغه دی کاش که مې هغه نفر خپل ملګری نه وای نیولی، کاش که زه د هغو په مجلس کې نه وای ناست، کاش که زه د هغو کار ته پورته نه کېدلی.
کاش که ما دا کار نه وای کړی، اما افسوس چې هلته بیا په درد نه خوري. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله. دلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ باندې څه ویي؟ وقال الرسول، وقال او ویایي الرسول، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویایي چې یا ربي ای د ما رب، ان قومي په حقیقت کې د ما قوم اتخذوا ویني ولا وایخستلا هذا القرآن دغه قرآن کریم محجورا یعنی پریخودله یې پریخولا، یعنی پریخولا د قرآن کریم، محجورا تنای پریخولا د قرآن کریم تنا پریخولا. یقینا د ما قوم د قرآن پریخولا. او موږ تاسو چې ګورو نن ورځ د څومره وخت چې موږ تاسو په موبایل کې تیروو، په یوټیوب کې تیروو، په فیسبوک کې تیروو، په واتساپ کې، په انسټاګرام کې، په دو کې، په ټیک ټاک کې، په دو کې تیروو، موږ دغه یعنی 10% وخت موږ د قرآن کریم سره تیروو. 10% وخت موږ د قرآن کریم سره تیروو. څومره واره چې موږ تاسو دغه برنامه په خپل موبایل کې خلاصوو، یو وری به زه هم په ورځ کې داسې څوک پیدا نشي چې 2 واره 3 واره قرآن کریم این برنامه چې دی په خپل موبایل کې لري هغه خلاصه کو. نو موږ قرآن کریم پرېښی دی، په کورو کې مو ایښی دی، پوښونه مو ورکړي دي، اولته مې ایښی دی، په تاقچو کې مې ایښی دی او دوړې په لوېدلي دي، فقط د دو خاطره تو چې په کور کې برکت راشي. قرآن کریم به هغه وخت د موږ تاسو په ژوند کې برکت راولي چې موږ تاسو هغه وویایو او په پوه شو او بیا عمل په وکړو. خالد بن ولید رضی الله عنه قرآن کریم واخستلا او وی ژړل. ملګري وویل چې ای خالده ولې ژاړې؟ ده وویل چې نه وبخې، قرآن کریم واخستلا او وی ژړل او قرآن ته وویل چې وبخه چې دغه جنگونه د جهاد زمانې کړی یم د دونه چې زه تا وویایم. هغه شرعي عذر درلودله او هغه جهاد کړله، د الله تعالی په لار کې جهادونه کړل، په هغو کې مصروف و او دره قرآن کریم نشوی ویلی لکه نور صحابه و بچې ویله. موږ تاسو څه عذر لرو الله تعالی ته؟ موږ تاسو ته به دا عذر مخته کړو الله تعالی ته چې ولا زه په فیسبوک مصروف وم، زه په ویډیوګانو په عبث و بېهوده ویډیوګانو ما مصروف وم، په عبث و بېهوده مجلسونو باندې مصروف وم، په مهمانیانو په دو باندې مصروف وم، په عبث و بېهوده برنامو باندې مصروف وم، په انستاګرام و په دو باندې ما وخت نه درلودله. یا الله د تا کتاب ته، د تا کلام ته ما وخت نه درلودله. آیا دا عذر به الله سبحانه وتعالی قبول کړه د موږ نه؟ کله وحاشه، هېڅکله به الله سبحانه وتعالی دغه عذر قبول نه کړه د موږ تاسو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله سبحانه وتعالی وی چې ما دوه غټ نعمتونه ما بندگانو ته ورکړي دي چې په دوه غټ نعمتونو کې اکثره خلک په زیان او په خسران کې دي. اکثره خلک په زیان او په خسران کې دي په دوه غټ نعمتو کې. یو الفراغ، یعنی فراغت، بیکار وقت. په دو کې چې انسان دغه کله چې انسان خلاص شي د مثلا د مهمو کارونو خلاص شي، دا وخت باید سړی په بیهوده کارونو کې مصرف نکړه او دا باید انسان په نیکو اعمالو کې باید مصرف کو، په قرآن کریم ویلو کې باید مصرف کو، خپل دین زده کو. او بل صحت، سلامتیا. نن ورځ که موږ تاسو وینو اکثره چې بیکاره دي هغه یا انستاګرام ته ځي، یوټیوب ته ځي، بیهوده ویډیوګانې، بیهوده پوسټونه دا ګوري.
نو په دو وخت کې دی زیان وکړه، خسران وکړه، په زیان کې دي. او بل صحت او سلامتی، څوک چې صحت او سلامتی لري هغه په داسې شي کې مصرفي وي چې آخرت ته هیڅ کومه توشه نه ده او دغه نه هیڅ کومه توشه دی لاسته نشي وړلی د آخرت دپاره. نو بېهوده یې مصرف کړله د خپل صحت او سلامتیا یې. نو په دوو غټ نعمتونو کې دا غټ نعمتونه دي الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته درکړي دي. د دغو دوو غټ نعمتونه باید موږ تاسو د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې په بندګۍ کې باید استفاده کړو تر څو پورې چې موږ تاسو آخرت ښه شي. نو واقعیت کې چې الله سبحانه وتعالی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قیامت په ورځ باندې ګیله کا، شکایت وکړه د خپل امت نه. یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای د ما ربه د ما قوم د ما خلکو قرآن کریم پریښی و. د ما خلکو قرآن کریم پریښی و. نو ورځئ چې د قرآن کریم سره موږ تاسو خپل ارتباط او رابطه قوي کو تر څو پورې چې هلته موږ سرخرویه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو. نه چې سر مو کار ته اچولی وي او د شرم نه ورته کتلی نشو او پوښتنه ماته وکړه، موږ نه پوښتنه وکړه چې ای د ما امتی، تا د الله سبحانه وتعالی دپاره څه وکړل؟ تا پس د ما نه په قرآن و حدیث باندې څومره عمل وکړه، څومره دې وویل، څومره دې زده کړله او څومره دې عمل وکړه او څومره دې په خپل ژوند کې هغه عملي کړله. هلته به بیا د موږ سترګې لاندې اچولي وي، موږ به خپل سترګې لاندې اچولي او ورته کتلی به نشو د شرم نه. الله سبحانه وتعالی د داسې حالت نه موږ تاسو وساتي. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته توفیق راکړه چې په قرآن او حدیث باندې تغو وخت پورې چې ژوندي یو، تغو وخت پورې چې موږ ته مرګ رسي، ته مرګ پورې دی الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته توفیق راکړه چې په قرآن او حدیث باندې عمل وکړو. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الله موږ آخر عاقبت په خیر کې. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.